ګیره ها خیال دی پخوانی وخت و ډېر مزېدار و بله د هغه تا چې کومه خبره کوله هغه دغه نه چې بدې بوکه به ورته بوکه ها کوی نه به چې بوکه باندې اوبه راایستې نه خبره خو مې داسې کوله او زه خیر دی به خبره مې څه کوله چې زمونږ په کلي کې یو کوی و مونږ به ترې اوبه راوړلې ښه دغه کوی ته بیا پیشو ورپرېوتې وه ښه نو پیشو چې ورپرېوتې وه نو هلته خو کلي کې داسې حساب وي چې یو کور هم خو به چې لکه اعلان چې دی کړی وي باندې که نه ماشومان یې مو یا پلاني کوی ته پیشو پرېوتې ده نو بس مولوي صاحب ته دغه ورکړو چې یاره کوی ته پیشو پرېوتې چلو کړو هغه ته چې بوکي اوبه ترې وباسئ بس پاکې دي څکئ نورې پاکې دي دا پیشو ترې وباسئ یو شپږ اووه بوکي اوبه ترې وباسئ نو بیا به خلک لاړه شپږ اووه بوکي اوبه بیا ترې راویستې او بس هغه اوبه بیا څکلې که نه لکه عجیبه دور خیال دی پمپ به چې چا کره به چې پمپ و هغې ته به خلک سم خوږدي کره پمپ ته وي د چا کره به چې موټر و نو بیا راشه کو ته ګورې خلک به سم منه دا وخت داسې تېرېږي که نه لکه هوا دا چپه چې تېره نه شي داسې تېرېږي دا وخت سهولتونه زیات شو که نه سهولتونه ګوره انسان یو ټي وي نه و په غونډ کلي کې به یو ګاډی نه و بلکل داسې پسې راتېر شه که نه نو په ټول کلي کې به یو د غویانو کولبه وه کولبه وه اورې ستا وخت نه وه زما ترونو هغې به وه ډېر زمینداري کړې داسې کار دی که نه جهانګیره چې سهولیت چې څومره زیاتېږي که نه مینه کمېږي ورسره ورو که خیال دې کړې بې سکوني هم زیاتېږي موبایل دی که نه موبایل ډېر سهولت دی که نه فلاني ځای ته رنګ وکړه په دته رنګ وکړه خلک وایي موبایل یو بل سره نږدې کړه که نه بس موبایل زر رابطې دي اسانې دي ستا اړه په دغه کې دی چې ته اوس ایني ټایم کور سره رابطه شي کولی ټیک شو سهولت شو او یو بل نفرتونه سیوا شو صحیح ده تا سره کسان نږدې کړه په رنګ په ذریعه باندې خو تا سره چې خوا کې کوم کسان ناست چې هغې درنه لرې کړه هغې درنه لرې کړه لکه پرون مونږ دلته ناست وو که نه شپږ اته کسان وو ټول هر یو ځان ځان موبایل راغستی و بلکل او بس ګوتې پکې اوس هم دغه هغه ځان راغستی دی بل ځان راغستی ما ورته لږ ګپ لګوو خو هغه پته نشته چې دا ولې لګوو لکه که خیال دې کړي که نه چې لږ غوندې ګپ ولګوې نو هغه ټایم تا ته څه قیمتي ښکاري چې لکه دې ځای کې ما لږ غوندې ګپ ولګوو غني ستا یو خبره یاد شي کوم ځای کې به چې د پټو لو اشر به وو دا خلک پسې ورلاړه پوه شوې دا بل به هسې په لار باره باندې تېرېده بیا ما هلکه راشه ما چای وڅښه او هغه به راتاو شو پوه شوې نو هغه به ترې خپل کلي کیسه شروع کړه زمونږ کلي کې داسې تکړه کسان وو بل خیر به دې اشر لکه خیال دې کړي اشر به مخکې داسې وي تا به چا سره اشر وکړو نو هغې به ویره وي سبا بیا زمونږ نمبر دی مونږ له به راشي نو اکثر به ولې تا یو کس ورکړو تا به بیا شپږ کسان غوښتو نه دا خبره یې هم کوله نږدې ملګري به چې کوم درې څلور هلکه ته به څو کسان راولې ته به پنځه راولې ته به څلور راولې ته به درې راولې هغه به ځان سه بېرته درې او څلور راوسته او په مینه باندې لاړه یو ځای ته په زمیندارۍ کې زمونږ د صحابه کې ټول نه زیات تماکو چا ورسره ګوټ کوه چا ورسره ګوټ کوم دا خبره صحیح تماکو دا ډېر زیات کرلی کېږي زمونږ د صحابه علاقې کې که نه نو تماکو چې دی نو دا د دې ټول نه سخت کار تماکو کې دا بچکچ نه بچکچ دا برس یو قسم دغه دی د بچکچ مونږ وایو هغه ماتول ډېر زیات دي ځکه به بس به یې ملا ښکته کوله نو ډېر خلک به بیا لکه مطلب ډېر سخت کار و بله خبرداره چې یو څیز به مشهور دا و که نه په هغه وخت کې کله بوساړه تړله که نه دا بوساړه خو پېژنې بوساړه نو کټونه به تړلي وو ګرځېدې به تا ته ویل هغه به ته ویل که سبا زما بوساړه ده راځې به هغه به راباندې بېرته دا شرط ولګوه ګوره سوچه غوړي په پیتي به پکې راوړې ای شاباس پیتي به چې راوړو سوچه غوړي به یې پرې پاسه واړول نو هغه به نر سړی شو ډېر غوړي به یې پرې واړول اورې نو ټول نه مزه به هغه ټایم کې وه که نه پټي کې به ترې ګیا ګوړ به دې کوو یا بل څه بخور به دې کوو تا له بچی پراټې رالې پټي ته ماشوم هلک به اکثر ماشوم هلک ته بیا والا کولې کور کې چای پراټې به یې راوړل ورشي کاکا له دې وي چای پراټې وسه ویسه چې پټي ته به رالې که نه هغې ته به چې کېناستې ته به یې چې ته بس ټوله دنیا ماته کې روټۍ هغه پیالې به ټنګولې ټنګ روان به وي کړپ او بل دا که نه ما به هم ترونو سره پټي کې کار کوم نو چې چای به راله که نه ما به کارونه ورته اسکو ما بس چای راله لکه مطلب داسې بس لاسونه که ښه دي که بعض وخت لاسونه خاورې څښایي اوبه ونی خوا کې هغه بس لاسونه ټک ټک ورکړه بس هغه ساده هغه وخت ګندګي نه وه دومره جراثیم نه و که نه خو بس په هر حال څنګه جراثیم اوس ایجاد شو که څنګه دا اوس ایجاد شو او بس هغه وخت د دې دومره زور نه و هغه وخت په انسان زورور اوس په جراثیم زورور دی خبر کې دونه فرق دی ځکه چې هغه وخت به تاسو سوچه غوړي خوړل مخکې په کور کې لس اته کسان وو سوچه غوړي به خوړل ته اوس په چا باندې سوچه غوړي خورې اوس چرګان دي وی اوس په هر ځای کې لږ شل او دېرش کسان دي غوا او میږه نه ساتي
بس مخکې مړه مېلمانه به چې راغی سړی انسان به خوشحاله چې مېلمه مخکې راغی. به مېلمه ته خوشحالېدې زه چې ستا خوا ته راشم زه ستا بدې شم ولې ځکه چې مړه و دا بیا راغی چې ته راشې زما بدې شي وجه دغه دا ده، چرګ کنه به یو څوک بل څه راړي مینه دا شته، چرګ به محبت څوک راړي خلکو ته اریان که نه. زه اوس راغلم نه تا ته ما شین چای وکړه ومې کړو. تا ونه کړو که نه بیا بل ته ویل بل ته وویل وړه شه وکړه په اخره کې چې زه په خپله پاڅېدم نو بیا ته پاڅېدې ولېږه خو شنه خو مې وکړه که اشنا خو دې وکړه که نه شین چي باندې خو دومره ټایم نه لګي دا صحت لپاره ډېر ښه شی دی. اثر شوی دی صحت لپاره ډېر ښه شی دی. خود ښه دی ډېرې بیمارۍ پرې لرې کېږي وی نو مینه پې سیوا کېږي سیوا کېږي. بس مړه الله دې هغه وکړي چې په کومه کې خیر وي. نو په دې چای کې خیر و ځکه بس دا وشو ګوټ رانیر شه. تور چای خو هسې هم نه کېږي حجرې مخکې په حجرو کې وې اوس حجرې ټیک ټاک ته ووتې. اوس ټیک ټاک او لړو ته لاړې خو مخکې به حجره کې به چې ناست وې که نه یو ټي وي به و کرکټ میچ به ولکه ټوله ته راغونډ شو. اکثر به باندې مشر راغی څپېړه به ویسته پورته ځه پاسې وې پسې وي تاسو یو ټي وي ګورئ. نو بس یاره دا وخت بیا نه راځي. نه راځي لاړه ختم شو دا ستا د ژوند نه کټ شو کټ شو. دا داسې کټ شو که نه لکه سړی چې په قینچي باندې کپړه کټ کړي بس نیمه اوس حجره کې مړه په دې بس یو نیم خلک ناست هغه ماسې اکثره ویښته چایو بل له واړه کوي هغه کسان ناست مړه بس نشته هغه وخت مشکله چې دا هغه وخت دی که اوسنی وخت دی یاره زما ګوره وخت یو دی خو هغه وخت زمانه بدله شوه. زمانه بدله شوه. زمانه نه زمانه بدله شوه عایشه بس کینګې داسې نه لکه زمانه خو هماغه زمانه ده زه دې معلومولم لکه ښه پوهې لکه زمانه بدله شوه ستا نه بدله شوه بدله شوه. نور خو لکه پخوا به ته صرف ټیک ټاک لایف نشو راتلی ټیک ټاک نو بالکل اوس لایف راځي لکه ناستې پکې کېناستې ډبل ټیپ وکړو سنګل ټیپ وکړو هغه وخت به تا څه کول راځئ کښېنئ لاس وپړقوئ د ده پاره لاس وپړقوئ او حجره کې که خیال دې کړي مړی به وفات شو نو ته به دوا له ورلې پخوا څه شی و لکه ملګرو به ښه کار وکړو که نه هلکه در لپاره تاړیا وکړئ لاس وپړقوئ دا به ډبل ټیپ اوس بالکل صحیح خبره. مړی به چې اکثر وفات شو نو حجرې ته به لاړې دوا وکړې په درېیم ځل دوا لاس اوچت کې هیل دی بیا یې په حق کې دوا وکړې څومره ښایسته نشته اوس هغه وختونه نشته اوس هم دوا کېږي دا نه چې نه کېږي بس دوا لاس اوچت کړي داسې اوس رواج لس دې به لاس اوچت کړي لکه پټي څنګه بخار د کړی او کړی ختم کیسه ختم. هغه وخت دوا وه د زړه خلاصه به وه دوا وه غني دغه د ژوند لمحې دي روانې دي زموږ نه وروسته به څه کېږي او د هغې نه وروسته به څه کېږي. جهانګیره وړوکو ته که میسج دا دی که نه بیا به ته هم میسج ورکوې زما خو طرف نه خو میسج دا دی چې پکار نن سبا داسې یو دور دی چې دی کې بس ټول نه غټه توره دا دی چې بل چاته کوې مه که نه کوې مه که نه ته ډېر ښه انسان یې چې ته چاته کوې نه که نه چاته سلام بس سلام جواب ورکوه سلام اچې چې په چا سلام اچې دا هم ته غټ کار کوې نن سبا داسې وخت دی عایشه بسې نن سبا چې چاته چې کله د شپې څه مرې دا کوو چې یا الله پاک د لاسه مې خون که هغه هر څه څیز وي میږې مه وجنه مړه میږې مه وجنه دا خبره ده نو په ارام زندګي او بس د چا مه راړی خبره دغه ده عایشه بسې نو ولي خانه ځکه انسان ته به څه ته کوی نه لکه ته یو انسان ته سوچ که مړ دی خو هسې یو ورځ مړ کېږي غریب په خپل مرګ هغه هر یو انسان داسې سوچ وکړي انسان خو هسې مري خو دا پې بدنام شي دی ملکي خبره ختمه بس الله دې هېڅ څوک چې دی نو مه بې کوره کوي الله دې هېڅ څوک نه بېدره کوي. چاونه څه ګوټ والا چای تریخ شو اورې ته نن مریض وې ما ته آخري ګوټ پاتې تاسو راته ہے ما ته مخیرلی دی هو غټ ګوټ دی ستا ګوټ غټ دی پیاله غټه نن ته مریض وې مریض ومه خو ماشاءالله عظمت راله ګولۍ راکړه ډسپلین هغه مې اوبو کې واچوله وخوټ کېده په اوبو کې خو چې وخوټ کېده مغې سره داسې جوشه ګولۍ به چې ته ویلې جوشه ګولۍ دی دا عصبت د هغه مې اوس کړی په بستر کې ویده شوم بس سر درد لږ لږ بس کم شو نو اوس به ښه شي زه انشاءالله زه ستا ته پوسته خاص راغلم دلته بس خدای خوشحاله کړي جهانګیره چای چې دی نه ښکلې وهل دی چای خورې وه او بس خوشحاله اوسئ یو جهان مننه الله تعالی عزتمند شي آمین آمین نور بیمارونه الله پاک وساته ټول مسلمانان هر مسافر بس دغه ځای باندې به ختمه کړو وره نو دنیا ده بس ډېر ډېره مننه خوشحاله اوسئ یو جهان مننه تصویر سره وباسه هغه